بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه دې وخت کې په حیات اباد کې ولاړ یم او ډیوټي له روان وم. نو داسې ګیر چاپېر مې وکتل، نو دا چې کومه پرون بیګا ماښام چې کومه ګلې شوې ده دا تر اوسه پورې پرته ده. تاسو به وایئ ګینې دا چې تا مري یا کالام دی، خو نه، دا حیات اباد دی او دا هغه ګلې ده کومه چې پرون شوې ده او دا اوس سحر 8:30 بجې دي او دې ګلې ته وګورئ، دا اوسه پورې پرته ده. دا ګلې ده، تاسو کتی شئ، دا وګورئ، دا ګلې ده تر اوسه پورې پرته ده. دا وګورئ، دا تاسو کتی شئ، دا ګلې ده، دا تر اوسه پورې پرته ده. دا وګورئ ګیر چاپېر دا دومره ګلې شوې ده، الله دې معافي وکړي. د حیات اباد نه بالکل مري او کالام جوړ شوی دی. دا ګلې تاسو کتی شئ، دا ډېره غټه وه، خو اوس چونکې ویلي شوې ده، دا تقریبا داسې د بلوري نه غټه وه او بالکل دغه د کرونا د وایرس په شکل باندې وه. هغې تصویر به هم تاسو سره زه شریک کړم، تاسو کتی شئ.